د ښه ملګري ځانګړنې. په ټولنیز ژوند کې انسان له خپلې کورنۍ او نږدې خپلوانو وروسته په خپلو ملګرو ډاډه وي. په رښتیا هم ملګری زموږ او د ستاسې په منفي او مثبت بدلون کې رغنده رول لوبوي. که ملګری مو ښه وي تاسې هم مثبت بدلون کوئ، او که بد وي نو بدې کړنې به زده کړئ. په دې وروستیو کې اکثره خلک له خپلو ملګرو سر ټکوي، شکایت دې لري او خوښ نه دي. اصلي علت دا دی چې د انتخاب په وخت کې فکر نه وي کړی. په دې ویډیو کې به تاسې د ښه ملګري ځانګړنې واورئ، ترڅو په راتلونکي کې د ملګري په انتخاب کې خورا دقیق واوسئ. د ښه ملګري ځانګړنې. ښه ملګری هڅه کوي چې نورو ته مو ښه معرفي کړي، دومره ښه چې تاسو هم خپل ښه والي ته حیران شئ. ښه ملګری د ستاسو عیبونه درته په ګوته کوي. بد ملګری برعکس وي، هغه د ستاسو ستونزې د دې پر ځای چې تاسو ته یې ووایي هغه یې نورو ته وایي. ښه ملګری مو په نشتون کې ملاتړ کوي، مخامخ هر څوک له تاسې دفاع کوي، مګر ښه ملګری هغه دی چې په غایب کې مو ملاتړی وي. په سختو ورځو کې مو ترڅنګ ولاړ وي. د ښې ورځې یاران بیخي ډېر وي. کله چې په ستونزه کې وئ او چا لاس درکړو همدا مو ښه ملګری دی. له لاسه ورکول یې لوی زیان دی. ښه ملګری هڅه کوي چې سمې لارې ته مو برابر کړي. هغه یو چې تل تاسو ته نصیحت کوي او له بدې لارې مو ژغوري. قدر یې وکړئ، دا خورا ارزښتمن خلک دي. ښه ملګری تاسو ته ډاډ درکوي، ستاسو د کارونو د ښه والي لپاره مو تل هڅوي، ترڅو پر ځان باور ترلاسه کړئ او ښه وځلیږئ. خو یو خبره باید هیره نه کړئ، کله چې تاسو د ښه ملګري غوښتونکي یئ نو نور خلک هم غواړي چې ښه ملګری ولري. موخه مو دا ده چې هڅه وکړئ تاسې هم پورتنۍ ځانګړنې ولرئ، ترڅو د نورو خلکو ښه ملګري واوسئ. که دغه ویډیو مو خوښه شوې د سره لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.